هندوستان د جنگي الوتکو لپاره د بیړني الوتنځي لیکه پرانیزي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. هندي رسنیو راپور ورکړی چې هندوستان به د اتر پردیش ایالت په جهانپور ولسوالۍ کې د ګنگا ایکسپریس لارې په اوږدو کې د جوړ شوي د جنګي الوتکو بیړني الوتنځای لیکه پرانیزي. انډیا ټوډې راپور ورکړی دی چې دا په هندوستان کې لومړی لیکه ده چې جنګي جیټ الوتکې کولی شي د ورځې او شپې هر وخت پرې بیړنۍ ناسته کولی شي. دا د لیکې اوږدوالی 3.5 کیلومتره ښودل شوی دی. هندي رسنیو ویلي دي چې هیواد یې د خپلې دفاعي وړتیا د پیاوړتیا په هدف یو مهم ګام اخیستی او د هندوستان هوایي ځواک به پر دغه بیړنۍ لیکه 2 پړاوه تمرینونه ترسره کړي. په دغه تمریني الوتنو کې د هندوستان مخکښې جنګي او ترانسپورټي الوتکې برخه اخلي. د هندي رسنیو لخوا په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د هندوستان د هوایي ځواک الوتکې پر دغه لیکه ازمایښتي الوتنې کوي څو ارزونه وکړي چې آیا دغه لیکه د بیړني حالت پر مهال د بدیل الوتنځي په توګه کارېدلی شي او که نه. د راپورونو له مخې د هندوستان هوایي ځواک به د دغه بیړنۍ لیکې د بشپړ عملیاتي وړتیا د ارزونې لپاره نه یوازې د ورځې بلکې د شپې په اوږدو کې هم د الوتکو ناستې او تمرینونه ترسره کړي. یا دا لیکه د ځانګړو تخنیکي وسایلو په کارولو سره جوړه شوې او دومره پیاوړې ده چې د درنو پوځي الوتکو وزن او فشار هم زغملی شي. د هندوستان هوایي ځواک مسؤلین وایي چې دا الوتنځای نه یوازې د دغه هیواد دفاعي چمتووالی لوړوي بلکې د بیړنیو حالاتو پر مهال د چټک ځواب او غبرګون وړتیا هم پیاوړې کوي. یا دا لیکه په عادي حالاتو کې د موټرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. هندوستان دغه سړک په داسې مهال پرانیزي چې د هندوستان تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو تر برید وروسته د هندوستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي.